خالفین ډېر دي باید ډېر پام وکړم بیدار واوسم. نن مې یو بل کار پیدا کړ. شور ونه کړې ما په اسمان غوښتې خو خدای په ځمکه راکړې. ته هم شور ونه خورې غلی ودرېږه. نن دې ژوندی نه پرېږدمه حتمن دې وژنمه. دا پته به په میدان ولګېږي چې څوک ژوندی نه پرېږدي. ټول عمر به دې اوس په بند کې تېر شي. د بند خبرې مه کوه د سولې خبرې روانې دي زموږ بندیان حتمن خلاصېږي. اخ طالبه چې د سولې خبرې روانې دي نو بیا ما او تا ولې یو بل وژنو؟ ما او تا چې یو بل ووژنو نو زموږ کورنۍ به بیا په دې سوله څه کوي؟ ولا خبره خو دې ډېره ښه وکړله خو زه به لږ سوچ پرې وکړمه. که زه دا چېرته ووژنمه نو دا به ماشومان به اعتماد شي ښځه به یې کونډه شي نو دوی به بیا د سولې نه څه خوند واخلي. نه 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 زه دا کار نه کوم په ژوند کې نه کوم. ولې څه در باندې وشوه؟ زه نه غواړم چې نور څوک ووژل شي. غواړم چې هر افغان د سولې په خوند پوه شي. غواړم سر له ننه زه همدغه وسله وګرځومه. زه پوهېدم چې ته به همدا فیصله کوې ځکه چې هر چا ته له مرګ نه ژوند بهتره ده. ژوند د خدای یو لوی نعمت ده چې باید ضایع نه شي. ډېره سمه خبره دې وکړه. راځه چې په دواړه دغه وطن آباد کړو او ګل ګلزار یې کړو ځکه ته ما ته اړتیا لرې او زه تا ته اړتیا لرم. ته زما ورور یې او زه ستا ورور یم. راځه چې ځو.